اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليك. د مولانا صاحب دا حدیث ورستو یو سړی سره ډېرې پیسې دي، هغه تقسیموي د الله په لار کې ورکوي. بل طرف ته یو سړي سره مال نشته خو د الله په ذکر کې مشغوله دی، د الله ذکر کوي. دا ذاکر د دغې نفق کوونکي نه عند الله افضل او بهتر دی. د دغې موقع مناسب ما تاسو ته یو آیات ولستو. الله فرمایي چې اذکر الله ذکرا کثیرا، الله پاک ډېر یادوي. وسبحوه بکرة واصیلا، د الله پاکي بیانوي سارو بیګا. تاسو د الله پاک ذکر کوي ډېر او د الله پاک پاکي بیانوي سارو بیګا. نو تاسو د الله پاک په ذکر کې په تسبیحاتو کې تاسو مشغوله اوسئ. خپل ربط او تعلق دا د الله سره قائم وساتئ. ذکر سره د انسان تعلق، د انسان ربط، د انسان نزدېکت دا د الله سره راځي. ما یو حدیث ولستو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي: آیا زه تاسو ته ستاسو په اعمالو کې یو بهتر عمل نه ښیم چې ستاسو په ټولو اعمالو کې ډېر پاک دی او پاکیزه عمل دی، او داسې عمل چې هغه د هغې په وجه الله ستاسو درجات دا بلندوي، او دا عمل د سرو د سپینو د لګولو نه الله ته بهتر دی، او دا عمل الله ته له دې نه بهتر دی چې تاسو د خپل دشمن سره یو ځای شئ میدان جنگ کې، او تاسو د هغې سوټونه وایي، هغې مرداروئ، هغې ستاسو سوټونه وایي، تاسو شهیدان کوي. صحابه ورته وایي چې بله یا رسول الله، اے د خدای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دومره بهترین عمل دی او دومره اوچت عمل دی، نو دا موږ ته ولې نه ښایې؟ موږ ته وښیه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې ذکر الله دا دومره بهتر عمل، دومره ښایسته عمل، دومره الله ته مقبول عمل، په ټولو اعمالو کې یو پاک عمل چې هغه د جهاد نه هم افضل دی. ځکه جهاد چې سړی کوي هغه د دشمني ظاهر سره دی، او ذکر کې د انسان چې کوي د شیطان سره مقابله ده، د نفس سره مقابله ده، او د نفس مقابله دا د کافر د مقابلې نه سخته ده. همدغه وجه د یو حدیث پاک کې راځي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په یو جهاد کې شریکو، بیا د مونځ وخت راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام مانځه ته راغی. حضور پاک علیه السلام صحابه ته فرمایي چې رجعنا من جهاد الاصغر الى جهاد الاکبر، د غټ جهاد د لوی وړوکي جهاد نه موږ لوی جهاد ته رالو. زموږ په ذهن کې خدا ده دشمن سره جنګېږي، دشمن سره جنګ کوي، دغه یعنی لوی جهاد دی. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې موږ د وړوکي جهاد نه لوی جهاد ته رالو، ځکه د مانځه کې دا د نفس او شیطان سره مقابله او جګړه ده، دا د کافر د جګړې نه سخته ده. باقي ذکر داسې عمل دی
د قرآن کریم بشمار آیاتونو نه ذکر ثابت دی بے شمار د سونو زرګونو احادیثو نه ذکر د الله پاک چې کوم دی ثابت دی ذکر په دوه طریقو باندې مروي دی یو ذکر جهري دی او یو ذکر سری دی یو پرړګي ذکر دی یو لسانن جهرن ذکر دی د ذکر جهري د پاره بشمار دلایل موجود دي د ذکر سری د پاره خفي د پاره دنیا احادیث چې کوم دي هغه موجود دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جهر بالذکر کړ دے اخفاء بالذکر کړ دا او کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دوه عمل او کی دا د هغه اعمالو د فضیلت ته او دغه جواز ته سری اشاره دی قرآن کریم کی اللہ پاک فرمائی ادعو ربکم تضرعا وخفیا دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ادعو ربکم تضرعا وخفیا خپل رب اوبلی عجزای سره او خپل رب اوبلی تاسو پټ او دون الجهر من القول دا آیات هغه حضرات ځان استدلال ګرځي چې هغه مانعين دي د ذکر بالجهر نه چې هغه انکار کوي چې ذکر بالجهر نشته په دې آیات باندې هغه ځان د پر استدلال نشي رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا آیات چې کوم خلک ځان د پر دلیل ګرځي په نفي د ذکر جهري باندې دا هغه دا حقیقت کې دا حدیث دا آیات دلیل دی اثبات د ذکر بالجهر کې دلته دا دون الجهر من القول دا یو قسم د چا د جهر دی یو جهر ډیر په زور باندې وي یو جهر دا چې دغه نه درجه سوي کم وي هغه دا دلیل د آیات هغه خلکو د پر دلیل ګرځي چې هغه ځان د پر دلیل ګرځي په نفي د جهر بالذکر کې هغه داوم دون القول دون الجهر من القول دام د ذکر جهري یو قسم دی ډیر احادیثونه ثابت ته د ابو داود روایت ته باب الدفن فی الليل پدای کی روایت ته د حر جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه فرمایي چې رأى الناس نارا فی المقبره خلق مقبره کی اور ولید چرنا ده فاتوها دخل کرال د مقبره ته چې وی قتل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في القبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې او قبر کې ولاړ دی او دلته مړ دی نبی علیہ السلام ناولونی صاحبکم دا تاسو دا صاحب چې مړ دی ما تراږي چې قبر ته کوزوم هر جابر فرمای فإذا هو الرجل الذي يرفع الصوت بالذکر چې موږ وکړه تحقیق موږ وکړو دا دومره منقبت د صحابي ته څنګه حاصل لې چې نبی علیہ السلام په دې شپه کې راغل دی او د قبر ته کوزي هر جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زموږ د تحقیق نه پس پته ولګیدا چې دا هغه سړی چې دبا د الله ذکر کوون هغه ذکر بالجهر باندې کو دا حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه او حدیث قدسی دی امام بخاری نقل کړی دی حضرت ابو هريره روایت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا على ظن عبدي بي چې الله پرمچ کله حدیث کې دا سره چې یقول الله او دې ته اشاره حدیث قدسی ته حدیث قدسی په اصطلاح محدثینو کې هغه ته وایي چې هغه بلا واسطه وي اما کې د ملائک واسطه نه وي بلا واسطه د ملائک راشي الله پاک وایي جزاء د خپل بنی آدم د ګمان مطابق چې د بنی آدم په ما باندې څه ګمان وي او دې په ما څه ګمان کوي نو زه د ګمان مطابق د سره معامله کوم من ذکرنی فی نفسه
ذکرتو فی نفسی الله وایي چې کوم انسان ما په خپل لږ یادوي ځان نه مې یادوي نو زه هم دې په خپل لږ ځان سره یادوم ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتو فی ملئ خیر من ملئهم چې څوک ما په یو جماعت کې او په یو ډله کې ما یادوي نو زه د په داسې جماعت کې په داسې ډله کې یادوم چې هغه د ډلې نه بهتر او افضله ده چې هغه ډله د چا ده د ملایکو ده دې حدیث متعاملان دی شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه چې دا یو ډېر لوی مشهور محدث دی د هندوستان د بنگلادیش د پاکستان په تمام اشیا کې دومره لوی محدث نه دی تېر هغه فرمایي چې یہ حدیث دلیل است بر جواز ذکر بالجهر هغه چې دا حدیث ما تاسو کوم ذکر کړ دا دلیل دی په جواز بالجهر بالذکر باندې علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکي هغه وایي چې والذکر فی الملأ لا یکون الا عن الجهر چې کله یعنی هغه ذکر په یو جماعت کې کېږي هغه ذکر سری نه وي ګره چې کله ذکر په یو جماعت کې کېږي په وډه لګيږي هغه ذکر سری نه وي هغه ذکر سوي جهري وي دیم د عبدالرحمن بن ابزا روایت ته امام نسائی او دارنګ صاحب مشکات د حدیث نقل کړ دي چې نبی علیہ السلام چې کله به حضور پاک علیہ السلام اذا سلم عن الوتر وقال سبحان القدوس سبحان الله الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثه نبی علیہ السلام دا کلمات وی درې ځله او په دریم ځل باندې به حضور پاک علیہ السلام دې باندې आवाज چې کوم دې هغه سکر هغه پورته کړ مولا علی قری رحمت الله علیه لیکي چې يدل هذا الحديث على جواز الذكر بالجهر بل يدل على استحبابه مولا علی قری رحمت الله علیه لیکي دا حدیث دلالت کوي په جواز الذکر بالجهر باندې بلکې هغه دا حدیث دلالت کوي په استحباب د جهر بالذکر باندې دا معلومه ده یو سړی دی ذکر بالجهر دا یو مستحب عمل دی دی فضائل اعمال کې تاسو فضائل ذکر وګورئ دا کې حدیث نقل دی نبی علیہ السلام اذكر الله كثيرا حتى يقول انه مجنون الله پاک ذکر ډیرو کوي الله پاک ذکر ډیرو کوي حتى يقول تر دې چې دا خلک وایي انه لمجنون دا خو څوک لیوانه دی نو ګوري که څوک ځان لا ګډ کې ناست یا ځان لا ذکر کوي هغه ته څوک لیوانه نه وایي چې کله سره په زور ذکر کوي نو خلک دا چې ته لیوانه شو ورپسې بل روایت کې راځي بعض روایتو کې چې حتی یقول المنافقون انه مراء تاسو د الله ذکر کوي تر دې چې منافقین هم چې دا ذکر بالجهر کوي په زور باندې دا ریاکار دي تاسو ته څه وایي ریاکار ته وایي او تاسو چې کوم دې ذکر د الله پاک سره کوي وري ذکر بالجهر دا ثابت ته خدای د لپاره شروط دي څوک کوم جهر ذکر بالجهر دغه نفي نشي کولای د تمام احادیثونه ثابت یو چې کوم خلک دې نفي کې یو د آیات دغه ذکر کوي چې تاسو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دغه آیات دي ځان لپاره دلیل ګرځي بل هغه حدیث ته چې تاسو اربعوا علی انفسکم خپل ځان باندې تاسو نرمي وکړئ انکم لا تدعون الاسم ولا بعیدا تاسو چې کونتا आवाज نه کوي اته आवाज نه رسوي او نه هغه تاسو نه لره دي الله خو نږدې دی الله ارسل आवाज چې کوم دی اوري تکدا محدثین لیکلي دي دا نبی علیہ السلام په عام موقع کې نه دی ویلي دا د جهاد موقع او جهاد کې الحرب خدعه جنگ خو دوکا ده کنه او دغه وخت ته لګي او جهر به ذکر کوي دشمن ته پته لګي کنه دې ما په سراغه الته نبی علیہ السلام بلدا چې الته صحابه هغه جهر کوو هغه د حد نه سیواو نبی علیہ السلام تاسو زور ما لګوي چې غني الله پاک کول دی هغه اورینا یا الله پاک لره دی هغه په یو خاص موقع کې نبی علیہ السلام ویلي ها داغه د لپاره دا شروط دي یو ځای کې ته ذکر کوي بل جار چې الته سوق ودل دی چې دا خوب ته نقصان نه رسي یو سړی تلاوت نه کوي چې دا تلاوت ته نقصان نه رسي
یو سړی چې کوم دی هغه مطالعه کوي، طالب د مطالعه کوي، دغه مطالعه ته نقصان نه رسي. که چېرته په دغه ذکر بالجهر باندې چاته نقصان رسېدو، ذاکر دا تلاوت کوونکي ته، طالب ته یا یو خوب کوونکي ته تکلیف رسېده، کوم احادیثو کې چې من راغلی ده دا په هغه صورت کې ده چې کوم صورت کې دا د بل چا د پاره سوي نقصان دی وي. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سباحة الفکر او فی الذکر بالجهر د هغه رساله د 48 احادیث هغه په ذکر بالجهر باندې څه دي دا ذکر کړی دي. او علماء دیوبند حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، او دارنګي شاه عطا الله شاه بخاری رحمۃ اللہ لوی علماء دیوبند هغه قائل دي په جار په جواز د جار به ذکر باندې هغه به دا جایز نه بلکې دا افضل دی. مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لیکي چې چرتا د ذاکر ته لړل عزت او خن دا په ذکر بالجهر باندې حاصلېږي، در لپاره ذکر بالجهر افضل دی. کله ته اړه سکون او تسلی دا په ذکر خفي باندې سری باندې حاصلېږي، نو در لپاره ذکر خفي باسه دی دا افضل او بهتر دی. خو دې ته بدعت ویل، دې ته ناجایز ویل دا انتهایی ظلم دی. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چې آنند د دنیا د تمام محدثینو د احادیث کې مرجع ده، زموږ څومره یا د پاکستان، د هندوستان، د بنگلادیش څومره علما چې مړه دي یا اوس موجود دي یا موجوده څومره علما چې روان دي اب مسند د احادیث باندې ناس دي، هغه د حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ څوک به ذات شاګردان څوک بالواسطه شاګردان. چې حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ د ذکر بالجهر قائل دی، نو شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ بدغه قائل نو دا دغه استادو. مطلب چې تمام د علماء دیوبند هغه تمام په ذکر بالجهر باندې هغه جواز فتوا ده، هغه دا جایز دی. ها هغه مواقعو کې چې کوم ځای کې هغه چا د پر نقصان دی وي، بیا خو مولانا ثناء الله پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلی دي چې د قرآن کریم په جار آیاتونه د قرآن او احادیث هم څه دي گواه دي، چې کوم ځای کې چاته نقصان وي التجار بالتلاوت ګناه دی. ځای کې سره ودره ته تلاوت په زور باندې نه کوي، یو طالب مطالعه کوي ته تلاوت په زور باندې نه کوي. ابو ځان له خبر ده چې کوم ځای کې احادیثو کې من راغلی ده هغه من دا مطلب نه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرد ذکر نه کړی دا، او کله چې ذکر د آداب او د ذکر نه خلافي مګو ته چې په آیاتونو د قرآن باندې په تلاوت د قرآن باندې په جار بالقرآن نه خو آیاتونه او احادیث دلالت کی. مولانا ثناء الله پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی چې کم ځای کې تلاوت د قرآن کریم چاته نقصان دی بالجهر البته تلاوت بالجهر نه کوي. دا خبره مې تاسو ته صرف دې د پاره وکړه، دا چې ما په وګور مرسته خبره چې بعض حضرات داسې دي چې هغه د جهر بالذکر نه طالبان سره انګتی چي. دا خبره ما د هغه د پاره نه کړې چې هغه وام چې هغه د ذکر بالجهر وکړي، هغه د پاره نه خو صرف دا هغه تمام چې ګوره دا علماء اسی نه دي ناس تمام یو عمل من کون هغه عمل به موږ سره دلیل نبی دا د دې عمل هر عمل چې کم من کو زمون مشرب چې د هغه اول نبی علیہ السلام دي صحابه دي هغه نه پس علماء دیوبند دي. زموږ دا یقین دي چې علماء دیوبند هم هغه خبرې نقل کړې دي چې کومه خبرې د صحابه او دغه معمول بهاوي د نبی علیہ السلام په زمانه کې شوي دي، صحابه وکړي دي، تبع تابعین وکړي دي. هغه چې خبره کړي زمونږ د ایمان یقین دی چې هغه بدعات نه دي کړي او نه هغه مبتدعینو. حسین احمد مدنی بدعتي شو، او مولانا احمد سہارنپوری بدعتي شو، او حاجی امداد الله سے بدعتي شو، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ هغه بدعتي شو، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ در دیوبند یو ډیر رکن دی هغه دې قائل دی. د شاه مفتی رفیع الدین صاحب رفیع عثماني صاحب چې دا تقی صاحب روډ دی دی لیکي چې مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر ځل کې کراچۍ ته چراغه او چې کله به دې کراچۍ ته راته نو د دارالعلوم د کراچۍ د پر ټیم وباسه ټول متعلقین ته چې د دارالعلوم ټیم پکې کېدی. آخر ځل چراغه
نو مولانا شفیع رحمت الله علیه ته چې تاسو سره زه پټه خبره کوم د ورونه بند کړ هغه بیا هغه لګي خپل قلم باندې چې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه زمام پلار مولانا شفیع رحمت الله علیه ته وی چې په مدارسو کې اعمال کم شو ذکر بالجهر نه کیږي حلقې د ذکر نه کیږي او مدرسې د دغه شذون د اعمال نشاړ شوي او زه تاسو ته درخواست کوم چې په مدارسو کې دغه اعمال سګي شروع کړي مولانا شفیع رحمت الله چې هغه مفتی اعظم پاکستان دی هغه د جهر به ذکر چې کوم دی هغه قائل دی انو ما تا کم کو ځای چې موږ دغه نه سوکو انکار وکړو دا یو خبره ده ما واوري وی د منګ په ترنګړای وارو کې څه فائدہ نه وی وره منګ ترنګړای به ترنګړای وای ورته خو دې نه خوري کنه منګ کې څه خوري نه وسیر تعالی هغه ترنګړای چې هغه شلې ها دغه شان د دې دا یو شیطان دی خبيث دی دې خلکو په ځین کې ناس نه سلام اجر بازه اجتماعي ذکر بکیده د جمعې د مانځنه په پس ذکر تقریبا ټول علاقه کې کېده لیکن الته کې موږ ته مفاسد ښکاره شو د سار موږ ته ذکر کې چار موس شوي یا ترکات شوي یا سوزال نموز کې موږ منع کړ چې نه بکوي د جمعې پر باندې به جهر به ذکر کېده موږ هغه منع کړ ځکه چې خلکو ته سره مسکونکو ته سره هغه نقصان دی ان شاء الله په حدیث باندې قران باندې چې الله پاک زمونږ مشران ته کوم عبور ورکړ دی دغه عبور الله پاک بل چاته نه دی ورکړی صلی الله علیه وسلم وعلى آل سيدنا محمد